بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ د پلازما ممبرین خبره کوله. د پلازما ممبرین خو لیټل بیټ وپېژاندو که نه چې دا وایي څه ته. اوس د دې چې کوم ډفرنټ نومونه موږ لیکلي وو د هغې لیکلو ته اوس ضرورت نه وي ښه، ځکه پلازما ممبرین ته موږ ډفرنټ نومونه ویلي وو. ډفرنټ نومونه مو ورته به دې ویلي وو چې کله تا یو هایر کلاسز ته لاړ شئ یا تاسو کوم د بل بورډ والا بک کولا وایي نو مینلی اکثر یا ستاسو په دې سیم بک کې یا پلازما ممبرین نوم یوز شوی یا سیل ممبرین یوز شوی، یا که تاسو هیسټولوجي بک کولا کوئ نو هلته د دې لپاره پلازمالیما یوز شوی، یا د دې لپاره سلیکټیو پرمیبل ممبرین یا سیمی پرمیبل ممبرین یا ډفرنشیلی پرمیبل ممبرین، دا په مختلفو ځایونو کې. نو دا پوینټونه به نن تاسو ته ټوټل کلیر شي چې ولې دې ته دا نومونه ویلي دي. د دې نه علاوه دې ته ټرایلیمینر ممبرین هم ویلی دی. د دې په باره کې موږ یو څو خبرې کړې وې ښه. تاسو ما سره کلاس کې پارټیسپینټ دغه کوئ. دې ته پلازما ممبرین چې کله موږ وانو یو خو موږ ویلي وو چې دا په آل سیل کې به دا موجود وي ښه. آل سیل په آل سیل کې به دا موجود وي. یو دویم کله چې په آل سیل کې وانو مینلی موږ په انیمل اینډ پلانټ سیل کې د دې پوزیشن خبره کلیر کړې وه چې اوټر موسټ باونډري دا په څه کې اوټر موسٹ باؤنڈری دا پا انیمل سیل کے دا آف انیمل سیل اینڈ لائز سیکنڈری ٹو سیل وال، لائز سیکنڈری ٹو سیل وال ان پلانٹ سیل ها. که تاسو ته یادي ما تاسو ته سټرکچر جوړ کړی یو سیل ما داسې جوړه کړې وه او په دې کې ما په مینس کې داسې نیوکلیس جوړه کړې وه. ما تاسو ته ویلي وو چې کله زه هیریډیټي مټیریل یا کرومټین مټیریل انسرټ کړم یا انویلپ کې دا را بند کړم دې ته موږ نیوکلیس ویلی و دې سټرکچر ته. او کله چې موږ ویزیبل نیوکلیس جوړ کړو دې ته موږ یوکریاټک سیل ویلی وه. په یوکریاټک کې بیا موږ که سمپل د دې نه اوټر موسټ باونډري موږ پلازما ممبرین جوړه کړې وه دې ته موږ انیمل سیل ویلې وه. دې ته موږ څه ویلي وو؟ انیمل سیل ویلې وه. خو که دغه سټرکچر زه جوړ کړم خو لیټل بیټ په دې کې زه داسې کار وکړم چې د دې نیوکلیس د سنټر په ځای باندې زه یو بګ ویکیول جوړ کړم او د دې نیوکلیس چې کومه ده هغه زه یو سایډ ته پوش کړم ډیو ټو د پریزنس آف دس بګ ویکیول. نو دا سټرکچر ما تاسو ته ویلی چې که سیلوال پکې زه جوړ کړم او که جوړ یې نه کړم نو د دې مطلب به دا چې دا ما کم یو سیل جوړ کړو دا ما پلانټ سیل جوړ کړو. اوس که تاسو ته پرونی کلاس لیټل بیټ یادي نو دا سیلوال ما جوړ کړو. څه شی مې جوړ کړو؟ دا ما سیلوال جوړ کړو او د دې سیلوال نه دننه ما دا سیل ممبرین جوړه کړه او دلته مې دا اوټر موسټ جوړه کړله. د دې سره ما یو پروکریاټک سیل هم جوړ کړی وه، ضرورت ورته نشته دی. نو که څوک درنه په ایم سی کیوز کې یا داسې تپوس وکړي نو چې تاسو ته دا خبره کلیري چې تا ورته سیل ووه په دې کې به لازمي ستاسو څه شی په دې کې به ستاسو سیل ممبرین یوه خبره. دویم د دې د سیل ممبرین په باره کې موږ خبره وکړه. موږ ویلي چې د دې په باره کې ډفرنټ ساینټسټانو مور دین 50 ماډل پریزنټ کړي وو. مور دین 50 ماډل ستاسو په بک کې په لیپډ بایلیر باندې لیپډ بایلیر یا بایلیر ماډل باندې لیپډ بایلیر ماډل باندې خبره شوې ده. دا ګارټر اینډ ګرینډل د پیش کړی و ښه. ګارټر اینډ ګرینډل پیش کړی و ښه. ما تاسو ته ویلي وو چې د دې ماډل مطابق ده وویل چې دا سمپل زمونږ سره د لیپډ دوه لیر دي او د هغې نه جوړ دی. دا د لیپډ لیر موږ په داسې طریقه جوړ کړي چې یو موږ د دې ګلیسرول او یو موږ د دې پیټي ایسډ یا هیډ اینډ ټیل اینډ جوړ کړی و. هیډ موږ دلته اوټر سایډ ته او دلته انر سایډ ته. مطلب د خبرې دا چې دا هیډ د یو بل نه اوی فرام ایچ ادرو او دا پیټي ایسډ چې کوم دا ټوورډ ایچ ادرو. د سمپل دومره ویلیو او دا خبره په 1925 کې کړې وه. د ده نه بعد یو بل ساینټسټ بیا راغلی و د هغه نوم څه و؟ ډینیلي اینډانسن و ښه. ډینیلي اینډ ډاوسن دوی په 1935 کې دا خبره کړې وه او دوی کوم ماډل پیش کړی و؟ دوی چې کوم ماډل پیش کړی و پرون موږ په دې کې غلط شوي وو. که تا ته یاد تا ته ما ویل ما ته را یادوه بیا راته تا نه را یادول صحیح ده. او نو ستا مخې ته کتاب پروت دی ته دا داسې کولاوه او ته ما ته د کتاب نه دا خبرې کوه. نو د دې کار به دا کېږي چې کله زما نه کومه مسټیک کېږي او زه په ډیټ کې غلطېږم یا په نوم کې غلطېږم نو بیا به ته ما ته دا ډایرکټ کریکشن کې. ډینیل اینډاوسن کوم ماډل پیش کړی و؟ د سینډویچ ماډل پیش کړی و. کوم یو پیش کړی و؟ سینډویچ پیش کړی و ښه. سینډویچ مطلب څه دی؟ سینډویچ مطلب دا دی
چې د دې نه مخکې دوی چې دا کوم ماډل پیش کړی و نو په دوی کې دوی سمپل د لیپډ بایلر خبره کړې وه خو د پروټین نه وه. دوی وویل چې دا کوم لیپډ بایلر دی دا د دوو پروټین په منځ کې څه شی دی دا سینډویچ دی ښه یعنې دا لیپډ بایلر به زه جوړ کړم داسې لیپډ بایلر او دا د دې پیټي اسیډ ما جوړ کړه جسټ ما تاسو ته وویل چې دا پیټي اسیډ چین دي کوم ته چې موږ هایډروفوبیک ویلیو او د فاسفیټ د وجې نه دا هایډروفوبیک دوی ویل چې دا د یو لیر اپ پروټین چې کومه دی د دې نه بار دی دا مې پروټین جوړ کړه او دا بل لیر دی مطلب د خبرې دا دی چې د پروټین دوو لیر په منځ کې دا سینډویچ دا څه شی دی دا سینډویچ دی دې ماډل ته سینډویچ ماډل دی ویلو صحیح ده دا اصل کې دا ممبرین موږ داسې اخلو صحیح ده. بیا د دې نه بعد څوک راغلی و د دې نه رابرټسن راغلی و او رابرټسن کوم ماډل پیش کړی و هغه یونټ ممبرین ماډل پیش کړی و یونټ ممبرین ماډل پیش کړی و. د رابرټسن او د دې سینډویچ ماډل په منځ کې اختلافات دومره نه وو دومره اختلافات نه وو خو دوی چې کوم د پروټینو خبره کوله نو یو ویلو چې زمونږ سره دا کوم پروټین دی دا فایبرس دی او دی بل ویلو چې دا زمونږ څه شی دی دا ګلوبولر دی. دویم دې کې د یو چې کوم د دې د تکنس خبره کړې وه ستاسو په بک کې شامل نه دي او د بل چې کوم دی د تکنس خبره نه وکړې په دې یونټ ممبرین ماډل کې دا د کله پیش کړی و 1959 کې دا پیش کړی و. اوس وګورئ د دې ماډل بځنې خبرې تاسو ته نن ایگزیکټلی کلیر شي د دوی لپاره دا یونټ ممبرین ماډل ما تاسو ته ویلو چې دې ته ټرایلیمینر ممبرین ماډل هم ویلی و د دې د فوټوګرافي په داسې طریقه باندې اخیستی و دا به وروسته موږ په فلویډ موزیک ماډل کې ایگزیکټلی به اوس دغه کړو دا فار ایگزامپل زمونږ ته یو لیر دی دا د بل لیر دی دا د لیپډ بایلر خبره ده کوم ښه په دې کې لا ما پروټین نه دي جوړ کړي او دا د دې پیټي اسیډ چین جوړوم دا څه شی جوړوم دا پیټي اسیډ دی په دې کې ښه دې ته که تاسو وګورئ نو د دې نه دیو الکترون پاس کړه د الکترون مایکروسکوپ په ذریعه د دې یو فوټوګراف واخیستو ښه دا کوم چې ما بلیک کړه نو دا ګلیسرول دی دا څه شی دی ګلیسرول دی یا دا هیډ دی یا دا هایډروفیلیک اینډ دی یا دا فاسفیټ اینډ دی او دې سیټ ته هم دا هایډروفیلیک دی یا دا هیډ دی یا دا فاسفیټ اینډ دی یا سمپلی تاسو ته ګلیسرول ویلی شئ او د دې دغه ته موږ فاسفولیپیډ ویلی و فاسفولیپیډ دا لیپډ بایلر دی د دې نه چې کله الکترون پاس کړه نو یو د دې د فوټوګراف چې کله دی واخیستلو نو یو د دې ایریا فوټوګراف د دې سره رالی د دې ایریا د فوټوګراف چې کله دی واخیستلو نو یو دا جوړ شو یو دا جوړ شو ښه دا او یو پکچر چې کومه دی د دې ایریا دوی سره رالی دا ایریا دا دوه سایډس چې کوم دا لږ ډینس راله ښه دا زیات ډینس او دا سایډ هم ډینس او دا لږ لایټ رالی لایټ دا د دې د وجې نه کله چې یو خو د دې تکنس کله معلوم کړو نو 2.5 نینومیټر د دې تکنس 2.5 نینومیټر د دې تکنس او 2.5 نینومیټر د دې تکنس دا پکې سلیمانه کته ورته لږ زوم کې که نه خیر اوده کېږه خو کله کله پکې دا زوم کوم دا تکنس چې کله دوی معلوم کړو د دې الکترون مایکروسکوپ د دې فوټوګراف په ذریعه باندې ټوټل د دې دا تکنس چې کومه دی دا 7.5 نینومیټر رالی په دې کې که تاسو وګورئ یو دا لیر رالی یو دا رالی یو دا 3 ممبرین راله د دې د وجې نه دې ته ټرایلیمینر ممبرین هم ویله څه ورته ویله ټرایلیمینر ممبرین ټرایلیمینر ممبرین ښه ټرایلیمینر ممبرین دې ته یونټ ممبرین هم واخه څه ورته ووه یونټ ممبرین هم ورته ووه نو پوه شوئ په دې خبره باندې یونټ ممبرین
ما تاسو ته ویل چې دا په عام مایکروسکوپ تاسو ته نه ښکاري ښه عام لایټ مایکروسکوپ د دې لپاره الکترون مایکروسکوپ یوز شوی دی الکترون چې کله هم د دې نه پاس کېږي نو د دې پکچر چې کوم واخیستلی شو چونکې دلته دا ډینس و ګلیسرول د دې نه الکترون دومره نه شو پاس کېدلی د دې د وجې نه د دې تصویر ډینس رالی بلیک رالی او د دې تصویر لږ لایټ رالی د دې د وجې نه دیو دا سیل ممبرین په درې لیر کې ډیوایډ کوم یو هغه لیر چې کوم د پیټي ایسډ په هغې کې موجود یو بل ته او دوه هغه لیر راله کوم چې ګلیسرول اوټورډ او انورډ د دې د وجې نه دې ته دیو یونټ ممبرین وه په دې خبره باندې پوه یاستئ اوس دلته وګورئ دا موږ پرون دا خبره ټولې ډسکس کړې دي بیا موږ دغه خبره وکړه په دې کې ما تاسو ته ویل چې دا ماډلې پیل ولې شوي یو خو دننه چې کوم آیانک سبسټانسز د هغې د انټري دوی ته پته نه وه ایکسپلین کلی چا نه وه یو د دې چې کومه فلویډیټي یا بایوجینیسز یا چې کوم د دې ډاینامیک سټرکچر دی هغه چا ایکسپلین کلی نه و بل د پروټین او پاسپولیپټ په منځ کې چې کومه ریشو هغه به کانسټنټ هغو اخیستله او ویریبل ریشو چا پروف کلی نه وه یا د هغې په باره کې چا څه خبره کلی نه وه دا درې کنډیشنز یې نشو فلفلټ کولی د دې د وجې نه ټول ماډل ما تاسو ته ویل دا اونلی ستاسو بک کې درې څلور شاملي دي مور دین 50 ماډل په دې طریقه باندې پیش شوي ټول بیا ډسکارډډ شو ټول ختم شو فلویډ موزیک ماډل مطابق لیپډ بای لیر نه جوړ دی د څه نه جوړ دی د لیپډ بای لیر نه جوړ دی ښه فلویډ موزیک ماډل چا پیش کړی و دا سینګر اینډ نیکولسن پیش کړی و ښه نیکولسن او کله پیش کړی و په 1972 کې پیش کړی و ښه د دې مطابق دوی ویلو چې دا دغه چې کوم دی سیل ممبرین دا جوړ دی د لیپډ بای لیر نه که تاسو سمپل یو پاټ واخلئ فار ایگزامپل دا یو زمونږ ساده لیپډ لیر شو دا بل چې کومه دی دا زمونږ سا بل د لیپډ لیر شو ښه کله چې زه دا ګول سټرکچر جوړ کړم اټ مینس چې دا ما څه شی جوړ کړه ګلیسرول مې جوړ کړه په دې خبره پوهېږئ او دا کله چې داسې دا دوه لاین د دې نه راولم دوه د دې نه دا پیټي ایسډ دی ښه په دې خبره باندې پوهېږئ دا څه شی دی دا پیټي ایسډ دی دا پیټي ایسډ دی اوس دا که تاسو ته زه دا لږ نور داسې کم دا ما یو سیل جوړه کړه دا د نیوکلیس ده ښه دا ممبرین ما په الکترون مایکروسکوپ باندې دا ټوکړه دی نه واخیستله او دا ما زوم کړو ښه دا لیپډ بایلر دی ما په دې لیپډ بایلر کې یوه خبره تاسو ته بله کلیر کړې وه ما تاسو ته وویل چې په دې ځای کې ستاسو سره کولیسټرول هم دی ښه کولیسټرول هم دی کولیسټرول د دې کولیسټرول ډېر زیات اهمیت دی چې دا تاسو ته کلیر وي دا کولیسټرول بیا په ډفرنټ سیلز کې په ډفرنټ مطلب په پروکریاټک سیل یا بیکټیریا کې په مختلفو طریقو دي په پلانټ کې دلته مختلف دي دلته بیا ما تاسو ته ویلو چې دا سمپل زمونږ څه کم اوټر لیر دی او کم انر لیر دی دا هم د دواړو نه یو بل نه مختلف دی د دې د وجې نه موږ وایو چې سیل ممبرین انر سایډ او اوټر چې کوم زمونږ څه لیپلټ دی دا اسایمټریکل دی دا یو شان نه دی ښه اسایمټریکل دی چې دا خبره درته کلیري دا خو د دې دغه کنفیګوریشنز ولې په دې طریقه باندې موږ جوړو ما تاسو ته ویلو چې دننه هم ایکوس انوایرمنټ دی او بار هم ایکوس انوایرمنټ دی د دې د وجې نه دا کوم هیډ چې دی دا ټوورډ واټر دی او دلته اوټر واټر دی نو د هغې طرف ته دی فیټي ایسډ ولې دی فیټي ایسډ هایډروفوبیک دی د اوبو نه ځان اخوا پټ کلی دی په دې خبره پوهېږئ اوس وګورئ پروټین په دې کې څنګه موجود دی پروټین په دې کې په دوه طریقو باندې موجود دی ښه یاد ساتئ د لیپډ بایلر مطابق د فلویډ موزیک ماډل مطابق سیل ممبرین د لیپډ بایلر او د پروټین نه جوړ دی د څه نه جوړ دی د لیپډ بایلر د پروټین چې کوم دی دا ګلوبولر پروټین دی دلته لانجه په څه وه په ګلوبولر او فایبرس باندې دا دوی ویل چې دا ګلوبولر دی یو اوس دا ګلوبولر پروټین چې کوم دی دا په کومه طریقه باندې دی دا په دوو طریقو باندې دی یا په دې سیل ممبرین کې ننوتي دی انکرډ دی پکې ښه څنګه پکې انکرډ دی دا به زه په دې ریډ باندې جوړ کړم ته کوشش وکړه چې لږ به زوم کې یا ګوره په دې طریقه باندې امبیډډ دی د دې نیمې پورې راغلی دی دلته دا داسې امبیډډ دی او یا د دې ځای نه سټارټ دی د دې ځای نه او دلته رارسېدلی دی دې خوا تھرو اینډ تھرو دا داسې بیا زه جوړ کړم ښه تھرو اینډ تھرو په دې هم پوه کومه چې دا الله تعالی ولې داسې جوړ کړي دي او د دې اهمیت څه دی دا اوس وګورئ که چېرته تاسو داسې پروټین ولیدو
چې هغه یا نیم په دې سیل ممبرین کې ردي نیمه پورې پارشلی امبیډډ دی ته وایي امبیډډ چې کله یو سبسټانس په بل سبسټانس کې داسې ورننوتی دې ته انکرډ هم وایي انکرډ په دې خبره پوهېږئ ANCHORED انکرډ دا امبیډډ دا کمپلیټلی امبیډډ دي او دا پارشلی نیم ته وایي پارشل څه ته وایي نیم ته وایي پارشلی نیم ننوتي په دې کې دې پروټینو ته انټیګرل پروټین وایي څه ورته وایي انټیګرل پروټین ورته وایي ښه INTEG انټیګرل یا دې ته انټرنزیک پروټین هم ورته وایي ښه انټرنزیک چېرته به یې نوم واورئ ښه په خپل بوک کې انټرنزیک پروټین هم ورته وایي اوس که په MCQs کې ستاسو نه تپوس کوي یا درنه داسې څوک تپوس وکړي او د انټرنزیک پروټین خبره وکړي یا د امبیډډ پروټین خبره وکړي یا د انټیګرل پروټین خبره وکړي یا د پارشل امبیډډ پروټین خبره وکړي نو چې ستاسو په ذهن کې دا پوینټ راځي چې دا په سیل ممبرین کې هغه پروټین دي چې یا کمپلیټلی به د سیل ممبرین کې وتی دي بار سایډ او ان سایډ ته او یا پارشل امبیډډ دی په دې پوینټ کلیر دی یو قسم پروټین چې کوم دي په دې پسې اټیچ دي د بار سایډ نه یا د دننه سایډ نه ښه فار ایگزامپل زه به دلته یو پروټین جوړ کړم دا یو پروټین دی دا او یا به دا دلته جوړ کړم ها دا پسې د بار نه اټیچ دي یا پسې د دننه نه اټیچ دي دا په سیل ممبرین کې ورننوتي نه دي ښه د دې د وجې نه دې ته څه وایي دې ته پیریپرل پروټین وایي ښه پیریپري سایډ ته وایي که نه پیریپرل پروټین پیریپرل یا دې ته ایکسټرنزیک پروټین وایي ښه EXTRINSIC ایکسټرنزیک پروټین ورته وایي اوس دلته د دې ایکسټرنزیک او د انټیګرل پروټین لږ تاسو فرق وپېژنئ دا پروټین چې کومه دي دا کمپلیټلی که تاسو ته زه یو اگزامپل درکړم دغه تار ته وګورئ دغه تار مکمل په دې کې ورننوتی دی خیال لري خو که دې AC ته تاسو وګورئ نو دا AC پکې د بار نه لګېدلی دی په دې خبره پوهېږئ اوس که دا تاسو په دې کې تاسو یا سریاګانې وګورئ په دې چت کې سریاګانې وګورئ یا په دې دغه کې تاسو سریاګانې لیدلي که دا سریات تاسو روباسئ اټ مین چې تاسو به دا چت ماتوئ یا به دا دیوال ماتوئ خو که دا AC ته ته رالرې کوې نو په دې کې به کوم دغه لګېدلي پیچونه هغه به ترې سلو او رالرې کوې دا په اسانه باندې تر دې نه ریموف کولی شي خو د دې بل دپاره به ته دا وال یا دا چت چې کومه دی دا څه کې دا مطلب د خبرې دا دی چې دا په ویک الکتروسټیټک فورس باندې د دې سره اټیچ دي په څه الکتروسټیټک فورس هغه فورس دی کوم چې د چارجز د وجې نه د دوو سبسټانسز په منځ کې هغې ته یې ووایو که نه مونږ ډفرنٹ ټایپ به تاسو وایي ونډروال فورسز دی او هایډروجن بانډینګ به پکې بیا وایي په کیمسټرۍ کې به درته دا ډېر ښه ایکسپلین کړي داسې نه چې زه درته د یو ځای په هغې په ځای باندې بل ایکسپلین نه کړم صحیح ده نابوزره نور خو ته پوهیې که نه د دې مطلب دا دی چې که تاسو د سیل ټمپریچر لږ سیوا کوئ یا PH لږ سیوا کوئ ټمپریچر یا PH نو دا د دې نه ریموف کیږي خو د دې د ریموف کېدو دپاره تاسو لا دا ضروري ده چې د سیل ممبرین تاسو ډیمیج کوئ مطلب دا ډېره سټرانګلی په دې سره اټیچ دی په دې کې انکرډ دی دا پوینټ به درته کلیر وي اوس وګورئ که تاسو دا پروټین وګورئ دا کوم چې ما ټوټل دلته جوړ کړی دی ډېر ته لیټل بیټ زه سټرکچر دلته جوړوم چې تاسو پوه شئ چې د دې سټرکچر څنګه دی دا که تاسو وګورئ نو دا د پیپټایډ چین نه جوړ دی فار ایگزامپل دا زموږ یو داسې پیپټایډ پروټین به زه جوړ کړم صحیح ده یو به بل داسې جوړ کړم फाइव पेप्टाइड चेन जी 5 पेप्टाइड चेन हाँ دا د سره یو شي او دا څه جوړ کړي دا یو کیوب لایک سټرکچر جوړ کړي فار ایگزامپل دا یو پیپټایډ دی دا به بل پیپټایډ دی دا 15 پیپټایډ د سره شي او دا په دې کې د سدا دغه جوړ کړي ها دا د سره شي الله دې خیر کړي دس یو ټیوب لایک سټرکچر جوړ کړي دا ټیوب لایک سټرکچر د شي ها د دې
ابو ذر اوس به پوه شي ښه 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اوس دا یو ټیوب لایک سټرکچر دی د دې دا ایریا چې کومه ده دا واټر فیلډ دی ښه دا څه واټر فیلډ دی په دې خبره پیږئ هغه سبسټانس کوم چې چارجډ پارټیکل دی فار ایگزامپل سوډیم دی پوټاشیم دی میګنیشیم دی کیلشیم دی ایټسټرا هغه په دې ټنل باندې دلته راځي او د دې اوبو په ذریعه چې کومې په دې کې دي هغه دلته انټر کوي د دې د وجې نه دې انټیګرل پروټین ته موږ چینلز هم وو دې چینل یې جوړې کړې ښه چینلز څه ورته وو چینل یا د پرمیبلټي پرووایډ کوي څه شی پرووایډ کوي د دې د وجې نه دې ته موږ پرمیایزز هم وو ښه پرمیایزز نو که ستاسو نه څوک تپوس وکړي ایم سی کیوز کې یو ځل راغلی او د اسانې خبرې هغې په ایم سی کیوز کې راولي ګرانې نه راولي ښه که ستاسو نه تپوس وکړي چې انټیګرل پروټین څه ته وایي نو ستاسو په ذهن کې به څه چې کوم پروټین دي چې کمپلیټلی آر پارشلی امبیډډ ان د سیل ممبرین یوه خبره د دې بل نوم څه دی انټیګرل پروټین نیکسټ نوم څه دی انټرینزیک پروټین نیکسټ نوم یې څه دی چینلز نیکسټ نوم یې څه دی پرمیایزز ایم سی کیوز کې تپوس وکړي نو آسان دی د پرمیایزز دپاره د چینلز پروټین دپاره یا د پورشلی اینډ کمپلیټلی امبیډډ پروټین د ریموف کولو دپاره به تاسو له سیل ممبرین ډیمیج کول راځي اټ مینز چې که لیټل بټ په ټمپریچر یا پی ایچ کې چینجز راځي نو د دې په دغه باندې دومره افیکټ نه کیږي خو دا که لیټل بټ ټمپریچر ته های کې یا پی ایچ انکریز یا ډیکریز کې نو دا د دې نه څه کیږي دا د دې نه جدا کیږي دا سټرانګلی امبیډډ دي کوولنټلی بانډډ ورته ویلی شي او دا جسټ په الکتروسټیټک فورسز باندې په دې پسې اټیچ په دې خبره پیږئ اوس وګورئ دا چینلز دی د دې نه علاوه که تاسو دا انټیګرل پروټین چک کړئ او د دې کنفیګوریشن تاسو چک کړئ نو یو خو دې چینل جوړې کړئ د چینل په ذریعه باندې به کوم شیان دننه دي چارجډ پارټیکل واټر سالوبلی صحیح دا خو درته پته نه هم نه که نه واټر سالوبلی اوس دا واټر فیلډ چینل دی نو دا اوبه دننه ځي او یا بار ته راځي نو سوډیم او پوټاشیم یاد ساتئ یوه خبره ښه سوډیم بار ډېر زیات سیوا دی پوټاشیم دننه ډېر زیات سیوا دی دا به درته اوس کلیر شي چې دا بار سیوا ولې دی او دا بل دننه سیوا ولې دی په دې کې یو خاص قسم پروټین کار کوي هغې ته موږ پمپس اکټیولی ده نو اوس وګورئ دلته که په سمپل ډیفیوژن باندې شیان دننه د سیل ممبرین ته ځي او هغه فیټ سالوبل سبسټانس وي نو د هغې انټري ته په دې ایریا باندې د ننوتلو دپاره څه مشکلات نشته دی دا به جسټ فیټ سالوبل دی را به شي او دا به انسایډ دلته تاسو ته میلاو شي خو که چېرته واټر سالوبل سبسټانس دی نو د هغې دپاره دا ایریا چې کومه ده دا یو بیریر دی دا څه شی دی یو بیریر دی نو د دې دپاره الله تعالی دا چینل یې جوړې کړي دي دا د دې چینل په ذریعه باندې دلته دي او په دې ځای باندې دا انټر شي او دلته ته انټر کېدلی شي نو د نن نه بعد چې تاسو ته دا خبره کلیر چې د فلویډ موزیک ماډل یو حواله دا و چې هغو پکې دا پروټین کمپلیټلی ایکسپلین کړه په دې خبره پیږئ چې په دې کې چینلز دي یا پرمیزز دي دا شیان دننه دي یو خو چې په دې طریقه کې تاسو ته په دې خبرو کې تاسو ته دوه خبرې یادې چې انټرینزیک پروټین او پریپرل پروټین موجود دی او بیا ډفرنټ نومونه دي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو د سیل ممبرین کې زه تاسو ته مختلف قسم نور پروټین ایکسپلین کوم چې د هغې پروټین کار څه دی او دا انټیګرل پروټین الله تعالی نور په سیل کې په کم ځای کې په کومه طریقه باندې جوړ کړي دي چې نیکسټ په کلاسز کې تاسو ته دا خبره هلته به کلیر وي چې شیان به دننه سیل ته څنګه ننوځي او شیان به د سیل نه بار ته څنګه وځي چې دا درته به کلیر وي دلته تاسو وګورئ که دې سټرکچر کې درته ایکسپلین کما که نه بل جوړ کما دلته په دې کې صحیح ده دلته وګورئ یو قسم پروټین الله تعالی داسې جوړ کړي چې فار ایگزامپل که دلته تاسو وګورئ دا
نو دا پروټین دی او دا کمپلیټلی بار ته وته دی او دننه ننوتی دی د دې یو اینډ چې کومي دا باري ښه یو اینډ د دې څه باري او یو اینډ یا ډومین ورته تاسو ویلی شئ دا د دې دننه هغه سبسټانس کوم چې لارجر ان سایز وي صحیح لارجر ان سایز وي هغه سیل ته نشي ننوتلی د دې سیل دپاره الله تعالی دلته یو خاص پروټین جوړ کړی دا خاص پروټین په داسې طریقه وي چې یو ډومین بار جوړ کړی یو یې دننه جوړ کړی او کمپلیټلی در دې نه پاسي یا یو ټایم پاسي یا سیورل ټایم پاسي ډفرنټ طریقو باندې اوس فار ایگزامپل دلته ستاسو سره انسولین راغلو څه شی راغلو انسولین راغلو فار ایگزامپل دا انسولین دی دا انسولین لارج پیپټاید دی ښه لارج پیپټاید یا پروټین دی دا سیل ته دننه نشي ننوتلی سیل ته چې دننه نشي ننوتلی په دې سیل ممبرین باندې د دې لپاره ریسپټر دی دا چې کله راشي دا د دې ریسپټر سره یا د دې پروټین سره اټیچ دا دننه سیګنل ورکي دا دننه سیګنل ورکي دا سیګنل لاړ شي دلته په دې ځای کې پری فارمډ ویزیکل پراته پری فارمډ ویزیکل پراته دا پری فارمډ ویزیکل د دې سیګنل په ریزلټ کې راشي او دا په دې سیل ممبرین کې دلته څه شي دا په دې سیل ممبرین کې دلته په دې ځای باندې لوکیټ شي دا چې کله لوکیټ شي نو کله چې د دې سیل نه بار په دې ځای کې ګلوکوز پراته نو دا دننه ډایرکټلی نشي انټر کېدلی د هغې پورې د څو پورې چې انسولین راغلی نه د دې ریسپټر سره بایند شوي نه دې دننه سیګنل ورکلی نه دا فری فارمډ ویزیکل او په دې کې چې دا کم پروټین دلته انکرډ دی یا لوکیټډ دی دا په دې سیل ممبرین باندې لوکیټ شوي نه نو د دې پورې د دې انټري پاسبل نه ده نو د دې پروټین په ذریعه باندې داسې چینل دی ته جوړ کړي او دا ګلوکوز دننه راځي دې قسم پروټینو ته دا کم چې زمونږ سره اوس د ګلوکوز دا ټرانسپورټ فیسیلیټیټ کوي دې قسم ته زمونږ سره کیریئر پروټین وایي دې ته څه وایي کیریئر پروټین وایي او دې قسم ډیفیوژن ته موږ څه فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وو دلته چې کوم ډیفیوژن زمونږ سره کېږي دا په سمپل ډیفیوژن باندې په سمپل ډیفیوژن باندې خو چونکې دلته د دې ګلوکوزو چې کله د انسولین د طرف نه سیګنل سیل ته نه میلاو شوی د دې انسولینو ضرورت دننه د ګلوکوزو ضرورت دننه نه و خو کله چې د دې ګلوکوزو ضرورت دننه رالی یا د ضرورت دپاره او یا چې کله موږ خوراک وکړو نو بیا ځي په لیور سیل کې یا په ایډیپوسایډس کې یا زمونږ په ایډیپوسایډس کې په لیور سیلز کې او په مسلز کې دا ان د فارم اف ګلایکوجن سټور کېږي نو د دې دپاره دا خبره ضروري ده چې دا انسولین راشي د انسولین دننه نشي تللی د انسولین دپاره چې کوم پروټین دی دې ته موږ ریسپټر وو ښه ریسپټر اوس وګورئ که ریسپټر دی او کو کیریئر پروټین دی کوم چې د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن هیلپ کوي او کوم چې د انسولین په انټرا سیلولر سیګنلینګ کې هیلپ ورکوي دا هم زمونږ سره انټیګرل پروټین دی په دې خبره پوهېږئ اوس دا خبره په فلویډ موزیک ماډل کې سینګر ان نیکولسن ایکسپلین کړه چې هغه شیان چې واټر سالوبل دي هغه د چینل په ذریعه باندې ځي او کوم چې زمونږ سره لارجر سبسټانسز دي نو هغه د ریسپټر په ذریعه انټرا سیلولر سیګنلینګ ورکوي او یا چې کم زمونږ سره دلته دي نو دې ته پرمیازز یا کیریئر پروټین چې کومه دي دا ورته لوکیټ شي او دا انټر کېږي نو که دا پروټین دی که دا پروټین دی او که دا پروټین دی نو دا زمونږ څه کم پروټین دی دا انټیګرل پروټین دی په دې خبره پوهېږئ اوس وګورئ که تاسو وګورئ ځینې سبسټانس داسې ځینې سبسټانس چې هغه په سیل ممبرین کې دننه نشي تللی فار ایگزامپل دا د داسې به زه جوړ کړم په دې ځای کې به جوړ کړم دا فار ایگزامپل زمونږ سره سیل ممبرین ده په دې سیل ممبرین کې دا د لیپډ بایلیر دی په دې لیپډ بایلیر باندې خو اوس لږ لږ پوه شوئ که نه که نه فل پوه شوئ فل مې لا نه ده ایکسپلین کړی ښه دا چېرته زه کله فل ایکسپلین کړم بیا به پې تاسو پوه شئ په کوم ځای کې هم تاسو سیل ممبرین وګورئ نو دا به په دې سټرکچر باندې جوړوي ما تاسو ته وویل چې لیټل بیټ پکې زمونږ سره دغه شته دی دا وګورئ دا د لیپډ بایلیر دی ښه دا فاسفولیپډ دی فیټي ایسډ اینډ ګلیسرول دی ما تاسو ته وویل چې یو په دې کې په دې طریقه باندې دا پروټین امبیډډ دی چې کمپلیټلی دې خوا هم دی ټنل یې جوړې کړي دي ټنل ښه چینلز یې جوړې کړي دي یا دلته پارشلی امبیډډ دی
پارشلی دا امبیډډ دی یا پیریپرلی دا زمونږ سره اټیچ دی یا ان سایډ زمونږ سره اټیچ دی ښه دا پوینټ به تاسو ته کلیري یو قسم پروټین داسې دی چې په دې ځای کې الله تعالی داسې جوړ کړي دي دا سټرکچر زه ځکه داسې جوړوم چې دا ډاکټر نجیب په دې طریقه جوړ کړي لږ مزیدار دي نو زه هم داسې جوړوم چېرته خفه نه شئ دا مرغۍ نه ښه یو سبسټانس دی فار ایگزامپل دا سټار لایک سبسټانس دی دا دننه دا ممبرین نشي دغه کولی کراس کولی ښه نو دا پروټین راشي او دا دې سره باینډ شي دا چې باینډ شي نو دې کې چینجز راشي کنفیګوریشن د دې چینج شي او د دې دا سټرکچر داسې شي او دا سټار لایک سبسټانس چې کومه دی دا ان سایډ دننه سیل ته څه کې دا انټر کې ښه دې قسم پروټین ته کیریر پروټین وایي ښه دې ته هم څه وایي کیریر پروټین دا کیریر پروټین چې کومه دی دا انټیګرل پروټین دی دا به تاسو ته په مخکې کلاسونو کې کلیر شي چې دا په کومه طریقه باندې دا پروټین په کوم ځای کې دی او په کوم ځای کې کار کوي نو هلته بیا موږ دا ایکسپلین کوو نو هلته موږ ډایرکټ میکانیزم دا کوو دا ټولې خبرې به تاسو ته زه کلیر کړم چې دا به په کوم ځای کې په کوم چپټر کې په کوم ټاپک تاسو ته په کار راځي صحیح ده د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو ځینې پروټین داسې دي په داسې طریقه په دې سیل ممبرین کې جوړ دي په داسې طریقه باندې چې فار ایگزامپل که زه تر دې دا اوس خو دې ته ضرورت نه که نه بار بار د دې خبرې دغه ته دا پوه شوی چې دا د لیپډ بایلیر جوړوم لیپډ بایلیر به څه نه جوړوي د ګلیسرول او فیټي اسید نه به جوړي ګلیسرول به کوم طرف ته دننه واټر سایډ ته وي او بار وایټ سایډ ته وي او فیټي اسید به کوم طرف ته دننه به د یو بل طرف ته مخامخې ښه ځینې پروټین به تاسو ته داسې میلاو شي ځینې پروټین چې هغه دننه بم او بار بم بار چې کومه دي دا به د کولیجن سره یو خاص قسم پروټین دی بیا به وایي کولیجن پروټین ورته وایي ښه د هغې سره اټیچي او دننه اکټین پروټین ورته وایي د هغې سره اټیچي ښه اکټین او بار چې کومه دی کولیجن دې دواړو دا د یو بل سره لینک کړي دي ښه لینک کړي دي په سایټوسکیلټن کې به دا به تاسو ووایي په څه کې په سایټوسکیلټن کې دې پروټینو ته لینکر پروټین وایي ښه دا لینکر پروټین دی د انسایډ او دا بار آوټسایډ دا سټرکچرز چې کوم دا یو بل سره لینک کړي دي دې ته لینکر پروټین وایي دا لینکر پروټین هم چې کوم دی دا کم دی دا انټیګرل پروټین دی د دې نه هټ کر تاسو وګورئ ما دلته تاسو ته سوډیم خبره وکړه دا سوډیم صرف په دې طریقه باندې نه ځي دا په سمپل ډیفیوژن باندې دلته ځي خو که تاسو وګورئ نو په دې ځای کې الله تعالی داسې سټرکچر هم جوړ کړي دي دا فار ایگزامپل زمونږ سره یو پروټین دی دا د دې پروټین داسې کار کړی دی چې دا یو دا دوه او درې پاکټس جوړ کړي دا 3 سوډیم چې کومه دي دا دلته اټیچ کېږي او دلته به دې پسې دې سیټ ته 2 پاکټ دی ښه دا نو 2 پوټاشیم دلته اټیچ کېږي دې ځای کې په دې کې ایټیپیز اکټیویټي کېږي اے ټي پي کنورټ کېږي اے ډي پي ته او په کوم ځای کې چې اے ټي پي کنورټ کېږي اے ډي پي ته موږ وایو دلته انرژي یوټیلایز کېږي دا داسې فلپ شي 2 پوټاشیم دننه او 3 سوډیم بار ته راولي ښه 3 سوډیم څه کېږي بار ته راولي extra cellular fluid چې تاسو کلم چیک کوئ cells چې کوم دي are the bags of potassium which are floating in the sea of sodium دا یو خبر به تاسو ته بار بار به کوم د دې ډېر زیات امپورټنس دی به تاسو ته کلیر شي چې په کوم ځای کې دا تاسو مسلې حل کوي ټول مریاد ساتي چې د سوډیم مقدار بار سیوا دی ولی بار سیوا دی دلته الله تعالی یو خاص قسم پروټین جوړ کړي دا پروټین انرژي یوټیلایز کوي او اکټیولی 3 سوډیم بار ته ولي او 2 پوټاشیم دننه ولي څه کوي 3 سوډیم بار ته ولي او 2 پوټاشیم دننه ولي موږ چې سیل آر دی بیگز اف پوټاشیم فار ایگزامپل که زه درته دلته یو سیل جوړ کړم دا جمله بس تاسو ډېر زیات هیلپ کوي ښه په ډېرو ځایونو کې سپیشلی په سیکنډ ایئر کې ښه دا پوټاشیم دی او دا دننه په دې کې دلته هم اوبه دي او په دې کې بار دلته په بار هم په اوبو کې دا خو دا بار که ته چک کړې نو دلته سوډیم ډېر زیات سیوا دی ښه سوډیم نو د دې مطلب دا دی چې دا د پوټاشیم بیگز دي دا سیلز او دا د سوډیم په سی کې فلوټ کوي چې دا پوینټ درته کلیر دا قسم پروټین هم زمونږ سره انټیګرل پروټین دی او دې ته سوډیم پوټاشیم ایټیپیز یا ورته سوډیم پوټاشیم پمپ وایي ښه سوډیم پوټاشیم پمپ ورته وایي ښه
د سوډیم پوټاشیم پمپ ستاسو په باډۍ کې په هر سیل کې موجود ستاسو په هر سیل کې موجود دي. دا انسان په باډي کې 100 ټریلیون سیلز دي. هیومن باډي کنسیسټ اف 100 ټریلیون سیلز. په 1 ټریلیون سیل کې 10 raised to power 12 10 raised to power 12 دا د 1 ټریلیون برابر دی. په هر یو سیل کې به تاسو ته سوډیم پوټاشیم ATPs ملاویږي او دا به ATP یوټیلایز کوي د دې قسم اکویلیبریم مینټین ساتلو دپاره چې بار د سوډیم مقدار سیوا کی او د نن د پوټاشیم مقدار سیوا کی. دا پروټین هم ستاسو سره انټیګرل پروټین دی. د دې نه علاوه په دې کې داسې پروټین اټیچ در دی چې دا پیریپرل پروټین دی. دا پروټین په انډوسایټوسس کې به هیلپ ورکوي. انډو او ایکزوسایټوسس یا پینوسایټوسس دا منګه ایکسپلین کلی نه دي. کله چې منګه ډیفیوژن اسموسس simple diffusion, facilitated diffusion, active transport, primary active transport او secondary active transport منګه explain کوو نو بیا به د دې نه هټ کر که تاسو دلته وګورئ فار ایگزامپل دا ستاسو داسې سټرکچر خو به هم چېرته لیدلی که نه دا سټومک ده او دا بل ډیوډینم ده. که د دې نه زه یو سیل تاسو ته روالم او یو سیل جوړ کړم دا د دې لیومینل سایډ دی دا د دې بیزل سایډز دی. په دې ځای کې ستاسو سره خوراک راځي. په دې کې ګلوکوز راځي په کاربوهایډریټ په دې کې اماینو اسید راځي په دې کې فیټي اسید راځي په دې کې سوډیم راځي په دې کې هایدروجن ډیفرنٹ شیان راځي. اوس وګورئ دا د دې نه ابزورب کیږي څنګه. د دې د ابزوربشنز دپاره الله تعالی په دې ځای کې فار ایگزامپل داسې پروټین جوړ کړي چې د دې یو پاکټ دا دی او بل پاکټ یې دا دی. په دې یو پاکټ پسې دلته سوډیم اټیچ شي سوډیم او په دې بل پاکټ پسې ګلوکوز اټیچ شي. دا تاو شي داسې او د دې کنفیګوریشن به تاسو ته په دې طریقه باندې میلاویږي. دا دننه تاو شي په دې باندې به هم بیا پوه کړم دا به په ابزوربشن کې بیا ستاسو هیلپ درکوي کله چې موږ ډایجسټیو سیسټم وو. دا سوډیم دننه رالی او دا ګلوکوز رالی. دا چې کله دلته انټر شي نو دا کوم پروټین چې تاسو اونئ نو دا ګلوکوز او سوډیم دننه دواړه د یو بل سره ټوګیدر انسایډ دننه وړي. په کومه طریقې وړي ضرورت د دې خبره نه. دې ته موږ کو ټرانسپورټ وو دې ته څه کو ټرانسپورټ وو. دا کرو ټرانسپورټ ستاسو په کولمو کې چې کوم ابزوربشن کېږي په دې طریقه باندې کېږي. اوس ځینې پروټین به په دې طریقه الله تعالی جوړ کړي چې په هغې پسې هم دوه پاکټه جوړ کړي. په یو پاکټ پسې سوډیم اټیچ شي په بل پسې فیټي اسید اټیچ شي. دا فلپ شي دننه سوډیم او فیټي اسید راشي. ځینې به داسې چې په دې کې به سوډیم اټیچ شي په دې یو پاکټ پسې او په بل پسې اماینو اسید اټیچ شي. نو د کاربوهایډریټ د فیټس او د پروټین ابزوربشن په کولمو کې په دې طریقه کېږي. د دې د ابزوربشن لپاره د کوم پروټین دی دا هم ستاسو انټیګرل یا پیریپرل پروټین دی. پرې خبره پوهېږئ. د دې نه هټ کر تاسو وګورئ داسې دغه به هم تاسو ووینئ چې فار ایگزامپل دا ستاسو سره پمپ دی دا او د دې یو سایډ ته سوډیم اټیچ شي او د دې بل سایډ ته دننه سایډ ته د دې هایدروجن اټیچ شي. دا فلپ شي سوډیم دننه راشي سوډیم دننه راشي او هایدروجن بار ته لاړ شي. څنګه چې دا پمپ کار کوي دا خو چونکې دا ټرانسپورټر دی دا دواړه د آوټ سایډ نه دننه ټرانسپورټ کوي. دې ته کو ټرانسپورټر وایي او دا یو آوټ ته او یو ان ته اپوزیټ کار کوي نو دې ته کاونټر ټرانسپورټ وایي. کاونټر ټرانسپورټ ورته وایي. کاونټر ټرانسپورټ ورته وایي. اوس وګورئ دا کاونټر ټرانسپورټ شو یا کو ټرانسپورټ شو یا کیریئر پروټین شو یا ریسپټر شو یا لینکر پروټین شو یا چینل شو په دې خبره پوهېږئ. دا ټول ستاسو څه دي دا پیریپرل پروټین دي. دا څه شی دي پیریپرل پروټین دي. ځینې پیسیولی کار کوي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته اوټومیټیکلی بغیر د انرژي یوټیلایزیشن نه د اکولیبریم حاصلولو دپاره مالیکیول رواني فرام هایر کنسنټریشن ټو لوور کوم ته چې سمپل ډیفیوژن موږ وو. ځینې زمونږ سره د یو خاص پروټین په ذریعه باندې فیسیلیټیټډ شي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته دې ته موږ فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وو. کله چې د هایر د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن طرف ته
زمونږ سره د یوټیلایزیشنز اف انرژي په ذریعه باندې مالیکیول د یو ځای نه بل ځای ته مومنټ کوي دې ته موږ اکټیو ټرانسپورټ وو. په اکټیو ټرانسپورټ کې که چېرته د ټرانسپورټ په ځای کې اوټومیټیکلی د انرژي په خپله باندې په خپل په دې ځای کې یوز کېږي دې ته موږ پرایمري اکټیو ټرانسپورټ وو. خو که چېرته داسې سیسټم ستاسو په باډي کې تاسو په یو سیل کې وینئ چې فار ایگزامپل دا سوډیم پوټاشیم کو ټرانسپورټر دی او دا سوډیم پوټاشیم کو ټرانسپورټر دلته سوډیم بار ته او پوټاشیم انسایډ پوش کوي یا پمپ کوي نو دلته ای ټي پی یوټیلایز کیږي. د دې ای ټي پی دا انرژي دا پمپ یوز کوي د دې انرژي په ذریعه دای یعنی دا چې کم ټرانسپورټ کوي دا پرایمري اکټیو ټرانسپورټ دی او دا سیکنډري اکټیو ټرانسپورټ دی. د مطلب دا دی که زه داسې کار وکړم چې دلته دې ته څه ډرګز ورکم یا کیمیکل ورکم او زه دا سټاپ کړم نو د دې انرژي به نه یوټیلایز کېږي. دا انرژي چې کله نه یوټیلایز کېږي نو دا پمپ به اوس اټومیټیکلی کار پرېږدي. نو چې دا کار پرېږدي دې مطلب دا دی چې د دې اکټیو ټرانسپورټ دپاره کومه انرژي یوټیلایز کېږي هغه دام یوز کوي دا دننه ځي. زمونږ په باډي کې کله کله موږ داسې میډیسن اخرو موږ ډرګز اخرو یا زمونږ د دې الکترولایټ بیلنس کې مسله راشي نو بیا زمونږ د سیل ټوټل فنکشن زمونږ سره ډسټرب وي. مخکې چې موږ کله دغه وو الکترون ټرانسپورټ چین وو په هغې کې به هم تاسو ته کلیر شي یا چې کوم دا زمونږ سره دا پمپس دي دا نو کله کله داسې کار وشي چې موږ داسې پوایزن اخرو چې هغه زمونږ په باډي کې یا انزایمز او یا دا پمپس چې کوم دي دا بلاک انزایم یا پمپس لاکي انسان مړ کېږي. اوس مې په نیوز کې وکاته 1122 والا رپورټ ورکړی و پاټک کې چا د دې غنمو ګولۍ خوړلې دي. د غنمو ګولۍ ډایرکټ زمونږ سره ابزاب کېږي په دې کلمو کې په ډایجسټیو سیسټم کې به تاسو ته کلیر شي ډایرکټ دا ابزاب کېږي لاړ شي هغه بیا هلته زمونږ سره ډفرنټ په الکترون ټرانسپورټ چین کې به تاسو وایي یا جسټ تاسو یاد ساتئ په میټابولیزم کې ډفرنټ انزایم بلاک کوي. هغه ډرګ یا هغه پوایزن چې هغه زمونږ دا پمپس زمونږ سره بلاک کړي یا انزایمز کوم چې زمونږ سره وایټل انزایمز دي فار میټابولیزم هغه بلاک کړي. د دغه قسم پوایزن د پوایزنینګ نه د هغې زهریله پن نه د مریض بچ کېدل ډېر زیات مشکل دی او هغه یا ایمرجنسي ته د را رسېدو نه مخکې مړ کېږي او یا په لاره مړي او یا په ایمرجنسي کې. ته ورته څومره سټمک واش ولې ونه کړې نو بینګ ا میډیکل پری میډیکل سټوډنټ تاسو به بیا میډیکل ته ځئ دا شی نه دا شی نه راته ولې ایکسپلین کوم په دې لیول باندې ځکه چې کله تاسو به دغه ووایي دا نرو امپلس ووایي یا تاسو کله دغه ووایي دا څه ورته وایي دا ایکشن پوټینشل ووایي نو تاسو به څه جوړوئ نیوران جوړوئ. په دې نیوران کې به تاسو به انفلکس اف سوډیم او پوټاشیم او کیلشیم دا ووایي. کله چې دا یو نیوران بل نیوران له میسج ورکوي نو دا نیورو ټرانسمیټر خارجوي. څه شی خارجوي؟ نیورو ټرانسمیټر. د دې نیورو ټرانسمیټر د خارجېدو دپاره د دې پری ساینپټیک ممبرین کر دې څه زه بل یو نیوران داسې جوړ کړم د دې دپاره په دې ځای کې د کیلشیم انفلکس په دې طریقه باندې ضروري دی چې کیلشیم انفلکس وشي اکټیو زمونږ سره یا دلته چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم دی یا سرکوپلازمیک ریټیکولم دی په مسلز کې نو په هغې کې دا پمپس موجود دي او کیلشیم اکټیولی دننه د سایټوپلازم نه انسایډ پمپ کوي او یا چې کله دلته کیلشیم ستاسو دننه دي د څو پورې چې دا کیلشیم دننه نه تللی نو دا نیورو ټرانسمیټر ویژیکل چې کومه دي دا ریلیز کېږي نو د څو پورې چې نیورو ټرانسمیټر ساینپس زمونږ څخه فلټ کړی نه نو میسج نه فارورډ کېږي. نو دا ټول میکانیزم به په هر یو سیل کې چونکې دا شیان موجود دي په هر ځای کې چې کلم په سیل کې په مالیکولر لیول باندې میکانیزم کېږي نو د هغې ټولو کې د مین رول دی. په دې ټاپک کې چونکې دا شیان شامل نه دي خو که مخکې زه تاسو ته په ټاپک کې بیا یو میکانیزم ایکسپلین کوم نو بیا به هلته تاسو ته پته لګي. په دې کې اوس هم ډېرې زیاتې خبرې پاتې دي د دې د انډوسایټوسس د ایکزوسایټوسس یا په انډوسایټوسس کې مطلب د پینو پیګوسایټوسس د هغې خبره چې موږ کله کلیر کړو نو تاسو ته به سیل ممبرین د فنکشن پته ولګي. په دې کې موږ لا د سیمی پرمیبیلیټي او ډیفرنشل پرمیبیلیټي خبره نه ده کړې. په دې کې موږ د ګلایکولیپیډ او ګلایکوپروټین خبره نه ده کړې. په دې کې موږ د دې د فنکشنز خبرې نه دي کړې. کله چې موږ د دې سټرکچر کمپلیټ کړو انشاءالله نن د دې پروټین لیټل بیټ زموږ سره ستاسو هغه کانسیپټ لږ رالی چې دا پروټین څنګه دي. تاسو را صرف دا یو خبره انټیګرل او پیریفرل پروټین دا یوه خبره دا دوه خبرې به ابوذر تا ته یادي چې د بار نه ته چې دا پیریفرل پروټین دی یا ایکسټرینزیک دی او چې امبیډډ دی پارشل یا کمپلیټ دی دا انټرینزیک یا انټیګرل پروټین دی او ته پرمیازز وایي. دا دوه خبرې به ته یاد ساتي. نور تاله قیسې نه دي دا نورې د دې
لیجنډانو دپاره یا MBBS امیدواران چې کوم دي دا به یاد ساتي. ته به را 2 خبرې یاد ساتي. صحیح ده. انشاءالله سبا به درته ګلایکولیپټ ګلایکوپروټین د هغې اټیچمنټ کوم چې څنګه دي د هغې رول به درته وایم او چې سیل ممبرین سټرکچر د کمپلیټ کوم د دې په فنکشنز به خبره وکړو چې تاسو کله د سیل ممبرین دا فنکشن یاد کړو انشاءالله تعالی چې تاسو به د ډېر سیل د میکانیزم اف اکشن باندې پوه شئ. نو که بیا زه تاسو ته د امیونټي خبره کوم او زه تاسو ته WBC راولم او بکټیریا په انګلف کوم بکټیریا په زه خورم نو تاسو به دا تپوس نه کوئ چې سره د دې میکروپیج یا د دې WBC خو سترګې نشته دی دې د بکټیریا څنګه وپېژندله دې ته څنګه پته ولګېده چې زموږ باډۍ ته بکټیریا راغلې ده یا زموږ په باډي کې نور ډیبریټس دي یا اپوپټوسس کېږي نو څنګه زموږ سره دا ډیبریټس ختموي. د ټول فنکشنز اف د سیل فنکشن څنګه کوي سیل فار ایگزامپل راډ اینډ کونز لیدل څنګه کوي یا ټیسټ بډز ذایقه څنګه معلوموي یا سینس زمونږ ساینس د ټولو خبرې د دې سیل ممبرین نه غیر چاپېره تاویږي. هر یو سیل د بل سیل نه په فنکشن کې ولې مختلفه ده کمال ټول په دې سیل ممبرین کې دی. تاسو ته به د هر شي پته به ولګي چې د انسان په باډۍ کې هر یو سیل نفران فلټریشن څنګه کوي نیوران سنسیشن څنګه کوي ټرانسمیشن امپلسز څنګه کوي الویولای ابزورپشن څنګه کوي میکروپیج بکټیریاګانې څنګه خوري. نو انشاءالله تاسو ته به دا ټولې خبرې زموږ سره د اگزوسایټوسس انډوسایټوسس یا پیګوسایټوسس پینوسایټوسس د هغې نه بعد به تاسو ته دا ټولې خبرې کلیر شي. تاسو به کلاس زما په خیال باندې نو کلاس چې په ټایم باندې لاړ شئ نو لږ به د هغې